سلامونه ملګرو. نن خبر کومه په آیس نشه باندې. د بدقسمتۍ نه دا آیس نشه چې د زمونږ په ټولنه کې په زلمی کل کې ډیر عامه شوې ده. آیس عموما د وړو وړو سپینو ټوکړو په شکل کې راځي، ځکه دې ته آیس ویل کېږي او د دې طبي نوم چې دی هغه میتامفیټامین دی. دا ډیره خطرناکه نشه ده. د دې یو څو وجوهات دي. اوله وجه خو دا ده چې د روټ اف انټریز ډیر سوا دي. لکه دا خلک چې دی نو عموما په سیګریټ کې یا په چیلم کې استعمالولی شي، د دې علاوه په خولم د دې خوراک کولی شي، د دې سره سره دا په انجکشن کې هم استعمالیږي او د دې علاوه د پاوډر په فارم کې دا په پوز هم راښکله کېږي. د دې روټ اف انټریز سوا دي نو هر سړي ته اکسیسیبل ده. دویمه غټه وجه دا ده چې لکه دا ډیر زر په انسان باندې اثر کوي او تقریبا د 12 غنټو پورې د انسان دغه چې کم دي، د حواس چې کم دي یا مازغه چې کم دي نو هغه په خپل قابو کې ساتي. درېمه غټه وجه دا ده چې لکه د دې لږ مقدار یا لږ ډوز چې کم دی هغه د نورو نشو د زیات مقدار هم راکار کوي. بله غټه وجه دا ده چې د دې اډکشن ډیر سیوا دی، د دې نه بیا واپس کېدل هم تقریبا ناممکن دی. د ټولو نه غټه او اخري وجه چې کومه ده هغه دا ده چې دا برین سټیمولنټ دی، یعنی د تقریبا د 12 غنټو پورې کوم چې ما اثر کوي نو د ستاسو مازغه یا حواس چې دي هغه په خپل قابو کې ساتي او د پرتشدد خیالات چې دي انسان ذهن ته راځي او دا اشتعال انګیزي پیدا کوي. لکه دا څوک چې دا نشو کې نو هغه په دې خطرناک چې لکه د په هغه وخت کې د خیالات چې پرتشدد دی که د لاس لا په مزغو کې سراله د لاس لا که ټوپک راغی که چاړه رااله که چاکو رااله که هر څه شی راغی دی نه په ځان اثر کوي نه په بل اثر کوي. نو د دې وجې نه دی لکه د ځان د پاره د ټولنې د پاره د کور د پاره د چاپیرچل د پاره د ډیر زیات خطرناک شي. د دې سره سره لکه د ځکه هم دغه شي د دومره دغه شي د اشتعال انګیز شي چې لکه دته هغه ایلوژنز او ډیلوژن چورته مونږ وایو سایکوسیس علامات هغه په دې کې راشي لکه د داسې اوازونه اوري چې څوک ماته غږونه کوي یا دغه کوي یا څوک راته بدې ردي وایي نو د ځان روان شي. دغه شانتې څه څیزونه یې چې په دډس کوم په دډس کوم څوک په منځ کې وینه نو دغه څیزونه هم ډېر خطرناک شي. نو په دې وجه د چې کوم دی د مسلسل استعمال سره دته یو دغه ته ورسي چې هغه ته مونږ آیس سایکوسیس وایو حالت ته ورسي. دا هم خطرناک دی په خپل او د دې نه پس بیا د شي د وزن کم شي، خوب وتختی، دغه شانتې دته د زړه بیماری لګېدی شي، د ګردو نور بلا شفالج ورته کېدی شي. دا ټول علامات د هغې دي او دې نه بیا واپس راتلل ممکن